رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم انسان چې د غیب خبر نه وي چې دا خار پیرګر ابیدا او دا خپيري تابع کړی دي او پلان کړی دي د دې سړي خواله چې ارڅوک ورغه نارینه کې زنانه دا سړی سلوي کړی د مجن قبليږي او کله په خبره باندې یقین وکړي دا سړی په قران کریم باندې کافر شو. تاسو د خپل زنانو باندې لږ تتبو تعالی شو کوي متابعه وکړي زمینداری لذي دکانداری لذي دفتر لذي بل شي لذي دا په کوم دربارونو باندې ګرځي راګرځي هغه ته پیرین دی دغه ته پیرین دي ال تخابر ګره ده دل تخابر ګره ده. شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله دا غنه بیان کې مورید لري کې شت لیدل منو مشر عالم د زمونږ استادانو استاد الله دې غریق الرحمت کی ویګي چوکیدګار کې راتلم یو بیانې وای دی بیانې په دې خوا کې وسړې دي پنجره کې وسره توتین دي وسره برګي غونې کتابونه وسره خودري خلکو پال ګوري پالونه وما ورته آشنا څه کې وسره خلکو پال ګورو تبدش کېږي وما 100 روپے اخلي بدري مې زب تعالی 500 روپے درک مخفل پال پکې وګوره تر څو پرې دې مردار ویونو خوا کې متناسوي زه مړه شیخ مخ کې تیرېګا پنځپيري وابي دا فتوی شي در باندې وای لګي نو ګوره دا خاپرګری ما پرګری نشتا دا ظالمان چې کله جنات تابع کوي په عجیب طریقه څلوي خورج دوی په جنابت کې او څلوي خورج ورسره دا څلوي قدمه دا قران په لتو باندې وای خو هدف له بيزان ورسې دغه نور څه به باز خراب جنات مشرکین ځان لتابع کی کله دې کاهن په خبره باندې چیرته ادبار وکړو چې هو بالکل د شی ول تاول پلاني تعویز کړي دی پلاني تعویز کړي دی پلاني تعویز کړي خاندانی جنگونه جوړ شو په قران کریم کافر شو د سینه کور کې زموږ سره خور مور کافر شي ویني ما تا کافر شي وینو د دم د پاره وسین دوه له خلک ځان نسي اغیزه ګور باندې ځان دمای دم کې ابن قیم رحمه الله زاد المعاد کې څلورم جل کې امام قرطبي په اول جل کې کنز المال په لسم جل کې او امام الوسی په لسم جل کې او شیخ عبد السلام رحمه الله په خپل تفسیر نه هم جل کې تفصیلی خبره ذکر کړې ده چې په دم کې درې خبرې ضروری دي یو عربي دوی معنا به معلومه درې مأثور دم به چې هغه په صحیح احادیث باندې ثابت بالکل دا او هیڅ کوم مخالفت نه کوي خو عادت مستمره مو جوړه چې فیسبوک کې سبا اعلانات ورکړي چې پلانې دمګره دی هغه د وجید قرآن او سنت دمونه کوي کاروبار ته مو جوړه هیڅ کوم دې مخالفت نه کوي